بسم الله الرحمن الرحیم. خارزو لیسن 27 of ايکسيل 2013. ها او وشتم نمبر د سم تاسو را بیا هم انزرټ اپ دی او په انزرټ اپ هم تاسو نن سلولو ټیکست ګروپ د معنی شکل چې ټیکست ګروپ. ها کنټرول دبليو کنټرول پلس ان دغه ګوره ما سره مختلف قسم موضوعات دي. ها لکه ګوره فار ایگزامپل اول ما سره چې لکه ټیکست باکس سره پر استفاده کوو کوم ځای کې چې موږ تاسو مطلب وخت چې نوښت څنګه شي په یو چوکاټ کې راشي نو څوک ټیکست باکس نه کارو ځکه سم ګوره زه په دې کلیک کوم زما کرسر په څه باندې بدل شو شکل بدل شو کنه ډرګ لګا کلیک دی باندې څنګه چل شو ما سره مستقیما مطلب دغه ټیکست باکس ډرګ لې سره او دې فار ایگزامپل هلو اند هاو ار یو فار ایگزامپل سره مستقیم ما سره څنګه شو دا ټیکست باکس جوړ کړل شو او په خپل ټیکست باکس چې کوم د چی دا ما سره دا یو ابجیکټ دی لکانو په ورډ کې تاسو دلته ونه ټیکست باکس دلته تاسو ویلو چې کوم ځای کې چې نوښتانه ممکن وي څه کوم تاسو ټیکست باکس راخلو سیدا نو په خپل امدا ټیکست باکس چې کوم د څنګه ما سره دا یو ابجیکټ دی لکانو ډرایوینګ ټولز ما سره ماته ویل کا چې ډرایوینګ ټولز ګوره دغه ما موضوعات تاسو کوم مطلب پارټنرشپ کې ور باندې سټپ بای سټپ کار کړو سیدا ها بل لکه څه چې مطلب دا غوړي څه کې ایډیټ ټیکست کلیک کړي باندې ته مطلب دا څه کول شي ایډیټ کول هم شي خاص مطلب دا غوړي څه کې دا بدل کی اوس ګوره کته څه پښتنه مطلب زین کې راوړي چې ټیکست باکس کوم ځای فرق کیږي ګوره دا د نور شان مطلب تشریح کول لپاره څه کو دینه کار خلاص څه قسم فار ایگزامپل دا ما یو اټوشیپ انسرټ کړ فار ایگزامپل وای چې دا یو پکچر دی سره یا اټوشیپ یا پکچر شو اوس ګوره ته یو سیمپل پکچر دا پکچر دی لکه اوس ما د څه کوي مطلب تصویر باندې نه پیګم دا چی دی لکه د لپاره څه کوم یو ډیسکرپشن ورکوم د لپاره څه کوم انسرټ او یو دنا ټیکست باکس بل کراوه هم سبا کوم ته ډراګ کوم ها او تم چاره دیس از مای پکچر اور فار ایگزامپل نو کوم چې پکچر راغی کنه اوس ګوره بل تصویر څه کوم مطلب دای ماته تشریح کړ بل څه کوم ماته ډیسکرپشن ماته څه کوم دی ورکړل. ها کنټیکچوال ټیب تاسو مطلب دال وستله وخه دا اټوشیپ کوم تاسو ور باندې مثلا سټپ بای سټپ کار کړو مګه د تصویر په شان مطلب کار کوي سره دا انتخاب وګوره امغه موضوعات پکې دي مطلب رنگ بدل کا سټایل بدل کا سیدا دا ملوستری وو. ها کنټرول دبليو او کنټرول پلس ان راځم چې به انزرټ په دې کلیک کوم بل کچې ما سره هیډر او فوټر دا یو ډیر مهم شی دی دا ډیر مهم موضوعات په دې ځان کوی کوي. ها ګورو تاسو څه قسم راکم دله فار ایگزامپل څه کوم ځنه وشته کوم ها مانه وشته کله فار ایگزامپل وتم چر ايکسيل کنټرول انټرفیس کوم ورپسې اوس زه غواړم دې ته مطلب هیډر او فوټر ورته ورکم سرلیک او لملیک چورته پښتو کې وایي نو زه به څه کوم ته په دې به کلیک وکم او تم څه وکړه هیډر او فوټر ورته کلیک کا مستقیم ما سره لکه دا نوښت چیرته لاړه یو بل حالت لکه واخیستو کوم حالت ما سره ماته چې لکه دا پیج لیاوټ حالت ما سره واخیستو سیدا اوس ما لکه څه و چې دا ستا هیډر دی دا ګل ته ما سره غلی کنه دا هیډر شو ما سره لاندې راځم ورپسې ګوره ښه او لاندې څه مطلب وګوره ما چې ما سره فوټر بل ته ډسپلی کیږي ښه دا چې اوس ما سره څه وایي فوټر او هیډر دا موږ تاسو لوستلای مو چیرته په سټ اپ کې دی باندې تاسو مطلب کارم کړی و ښه پرینټ ګوره ها ګوره ته ما سره مطلب هغه موضوعات پکې دي ښه کلیک کړئ باندې ګوره هغه هیډر او فوټر دم تاسو لوستلی و ښه په خمر باندې کار کړی و ګوره کسټم تاسو را یو کسټم یو مطلب یوزر ډیفاین و ته مطلب دا بلټن تاسو را سیدا ها یو تکرار به خیر بیا ور باندې وکړو چې تاسو مطلب خیاط شي ګوره زه په دې کلیک کوم لکه څه کوم دي ته مطلب هیډر او فوټر ورته ورکوم نو ما خبره ما سره شته درې لوکیشن دي ما سره لیفت رائټ او سنټر لکه دلته مطلب ټایپ کوم لکه چې دا څه باره کې د لکه وتم چر دا د سیلز په باره کې د لکه خا کوم میاشت تم چر د فبرवरी میاشت مطلب سیلز دی کوم ډپارټمنټ تم چر فار ایگزامپل مارکیټینګ ډپارټمنټ دی هر قسم ته مطلب چغواړې سکل ته ورټ کوا ګوره ما خبرې پکې دي او امغه د هیډر او فوټر چې کوم مطلب د سپک راغلي دي تکرار راغلي تاسو سره سیدا نو ګوري رزول دا ورپسې زه په دې کلیک کوم ما سره مستقیما سره غلره هیډر فوټر ټولز ما سره غلره کا اما ګوره هیډر مله شي لکه پیج نمبر دې پکار دي ان سیم ټو سیم چې کوم تاسو په پیج سټ اپ کلو سره ته بیا یو تکرار په شکل باندې غلره ښه رزول دا څه کوم مطلب زه ختموم دي نه ښه دام څه کومه لکه ختم کا او دام ختم کا یو تکرار بیا پر باندې وکړو مینز کله کو درېګه ملکه سمې پکار دي تم چر پیج نمبر راته کلیک کړئ باندې اوس ما تر سره لکه پیج 1 لاندې راځو ورپسې مشاهده کا چر په دې نورو کې راغلی کنه اوس ګورم ته پیج 2 3 4 داس ورپسې مخکې راځه ښه څنګه دلته مطلب په صفحه باندې دلته تقسیم کړه لکه دا ختم کړه دا قسم زما په کار نشو دلته راځم ورپسې په دې کلیک کوم لکه سمې په کار دی وته چیرې پیج x of y کلیک کړه دی باندې اوس ما څه لکه x of y مطلب 1 of 16 ما سره مکمل څو صفحې دي 14 صفحې زه کومه صفحه کولای ما اولنې نمبر صفحه کولای ما دا ورنو ملکه دا مې په کار نشو
ډیزاین ته بیا راځم لکه په دې شکل تاسو په کار شو دا چې را شیټ در ډسپلی کوي اوس مانه څه ډسپلی کیږي ګوره شیټ 1 ماته ډسپلی کیږي ځکه هم دا نه وشته په کوم ځای کې لکه په دې بوک 2 کې دا خو په شیټ 1 کې د ما سره ها دا قسم تاسو په کار نه شو دا انتخاب کا ډیزاین ته لاړ شم په دې کلیک کوم لکه سمې په کار ته چې را کنفیډنشل باوري درکه کلیک کړئ ونس ګوره ما سره کنفیډنشل دی خاطر راغی د مطلب ډیټ راغلی ما سره کوم دی پیج نمبر ډسپلی کی کنفیډنشل څه مطلب باوري ها وته داس مطلب زما په کار نشو سو کړه کا یو بل شکل ورته ورکا بوک 2 ورته ورکا کلیک کړئ ونس څنګه شو ما سره بوک په ماته ډسپلی کی اوس ګوره ما سره ورک بوک په کوم نوم سره دی بوک 2 دی ما سره خدام په کار نشو سو کړه کا وته چر داس څه مطلب اوسه د ماته پات ډسپلی کا یعنی ادرس ماته وخای سو لکه چې سی یوزر کې د لکه سی ډرایو کې د یوزر افغان ډاکومېنټ او بوک 2 مطلب دی فایل نوم دی ما سره یا د دې ورک بوک نوم دی ما سره خا په دې شکل تاسو په کار نشو وای چر د کیسه مطلب اوسه شیټ او پیج 1 ماته ډسپلی کیږي شیټ 1 او پیج 1 ماته ډسپلی کیږي خدا قسمه لکه زما په کار نشو سو کول دا ماده او تم چر دا قسمه ډسپلی کا پیج 1 مطلب په دې شکل اوس یاره پیج 1 شیټ 1 د ګوره ما سره مختلف قسمه شي دي شیان دي ښا پریپیر بای افغان کلیک کړئ ونس ګوره ما سره دلته پریپیر بای افغان ترتیب کون کې افغان سره ها دا مطلب چې ما سره پاس صفحه کې راځي ښا فوډر همیشه هیډر چیرته راځي ات د ټاپ اف د پیج سره او کته چې مطلب زما څه په کار دی فوډر می په کار دی مطلب نو هغه خبره ده خو صرف چې لکه فرق چیرته دی په لوکیشن کې دی یو پاس راځي هیډر او سرلیک چې کوم مطلب پاس راځي لمن لیک لاندې راځي خاصه که سمز ګوره وتم چې رسو کماته دلته کلیک اور باندې لکه ځلان درځم ښا د دې صفحه اخر درځم دلته کلیک کوم اوس ګوره هغه شیان پکې بل تماس راځي څه لکه صاحب کاری دا ګوري پاس راتل دا لاندې راځي ګوره هغه سیم پراپرټی دا څه کې مطلب صاحب کاری وتم چې ایکس اف واي په شکل ماته راوړ ګوره بس کې ماته څنګه شو د اټ کلیش سره ها دا لکه څه کوم انتخابوم بیا راځم پس ډیزاین ته بل لکه څه وي تاسو پیج نمبر په کار شو نو تاسو خدا هیډر کې غواړي یا فوټر کې غواړي خو تاسو عموما دا څه کوي فوټر کې اچوي ښا پیج نمبر همیشه خلک چیرته شي وي فوټر کې اچي بعض اوقات مطلب سر کې مرزي ښا هیډر کې مرزي څه خبر نه شبکه پیج نمبر مې لکه په کار دی څنګه شما سره پیج نمبر د ډسپلی کیږي خدا قسم زما په کار نه شو نمبر اف پیج کلیک کړئ ونس ګوره د کلیک کوم ما دا څه لکه ټوټل ما سره څو صفحې دي 14 صفحې دي ما سره څه دا دا ختم کا او کوښ مطلب کرنٹ ډیټ مې په کار کلیک کړئ ونس ما سره کوم ډسپلی کیږي کرنٹ ډیټ ډسپلی کیږي ګوره 8/23/2015 لکه په دې شکل تاسو په کار نه شوي چې کرنٹ ټایم ولر ډسپلی کیږي ګوره څه وای لکه 2/11 ها دا قسم مطلب زما په کار نشو سم لکه په کار دی فایل فات کلیک کړئ ونس ګوره ما تر کوم د ادرس ډسپلی کی هغه خبري پکې دي خدا ختم کله کم او چې فایل نیم تر واچو ګوره کلیک کړئ ونس ما تر راځي بوک 2 راځي سیدا یعنی د دې دا ورک شیټ کوم مطلب ورک بوک دي نو ما سره راځي ها شیټ نیم دلته په کار شو کلیک کړئ ونس لکه شیټ 1 د ما سره ها او کوښ پکچر مې لکه په کار دی کلیک کړئ باندې کې وسه انتخاب کوړتا ورک افلاین پکچر کلیک کړئ باندې کوم تصویر دلته کوم چې دغه تصویر دی اوکې کا اوس ګوره دې باندې کلیک کوم وسنګ شمه سره تصویر شاته راغی خدا قسم زما په کار نه شرکه دا ختم ک یار خنه دی ها بیا راځو پس دلته بل لکه سوي چې مطلب ګو ټو هیډر او ګو ټو فوټر ها فوټر ته تل غواړي یا هیډر ته ها ګوره یو چې فال شي بل غیر فال شي بیا چې بل فال شي دبل غیر فال شي دا ګو ټو هیډر او فوټر سرلیک ته لاړ شه او لمن لیک ته لاړ شه بل ګوري څه لکه چې ډیفرنٹ فرست پیج پولونی صفحه کې څه وکا مختلف راته راوړه اما خبر مې تاسو کوم په خاني لوستلی سره او کوچ مطلب اډ ایون پیج تاکي او جو صفحه کې مطلب مختلف ماته راوړه ها دا څه کوم لکه ختمه وتم چې سکیل ویت چې لکه ډاکومېنټ څه کوم مطلب دا اډجست کوا او کوچ الاین وذ پیج مارجن ګوره اوس ګوره ته مطلب څه کې دا دی د مارجن سره مطلب ځان څه کې الاین کوي ګوره سره حرکت کوي ورسره ځان څه کې اډجست کوي دلته خدام تاسو لوستلی وسره راځم بیا انسرټ ته او ټیکس باندې کلیک کوم بل لکه سوي چې وډاټ د لکان وډاټ سره پر استفاده کوو وارنینګ د پاره لکه البته پر ایگزامپل باندې شکل چې کمپیوټر لیب یا پر ایگزامپل نه شکم چې افیس یا پر ایگزامپل نه شکم چې پلیز ډونټ سموک دا چې ما سره دا وارنینګ دی تاسو سره مطلب خبرتیا ده ته غواړي چې مطلب څوک چې یو شي ته ډیر توجه وکړي نو څوک دینه به کار اخلي وډاټ نه به کار اخلي دا څنګه لکانو چیرته استفاده کوو دا ده موږ تاسو چې استفاده کوو ټیکس باکس لپاره استفاده کوو څه قسم ګوري ورته دا خپل نارمل حالت وړم چیرته نارمل تکلیف کړي موږ ګوره په دې کې به ما سره هیډر او فوټر نشته وروړه اوس ګوره ما سره څنګه چې مطلب مستقیم سره غلي ما سره هیډر هغه راغی ما سره دا وډاټ راغی دا ختموم دي نه ښه به انسرټ کوم انسرټ دې باندې کلیک کوم لکه ټیکس راځم وډاټ باندې کلیک اوس ګوره وایي کوم قسم لکه ورته چې دا قسم سټایل باندې اوس مانه څه لکه یور ټیکس از هیر نو شو کوم چې فار ایگزامپل پلیز کیپ سایلنٹ your for example چې لکه پون
یعنی مطلب موبایل مو خاموش کړئ. اوس ګوره څنګه شو ما سره دا اوس ما سره مطلب یو وارننګ شو کنه خبرتیا شوله صحیح شو او په خپل هم دا وډار شو کوم د چې ما سره دغه یو ډرایوینګ ټولز لکه ابجیکټ شکل باندې دی. اوس ګوره هماغه شان بیا په کار کوم چې موږ تاسو دا ټشپون لپاره لوستل وسی دا ګوره مطلب سټایل بدلوي لکه دا قسم رنگ ورکړه دا قسم سیدا الکه فیل مطلب په دې شکل باندې اوس ګوره رقم چې ته ما سره دې سټایل نه دي تاسو که په دې کې کار وکړئ ډیر نوی سټایل تاسو کولای شئ خپل ور باندې کار کولای شئ سیدا خالق دا قسم مطلب تاسو سټایل خوښ شو اوس ګوري رقم چې ته ما سره دې سټایل نه دي خدا ختمه ملک یو بل وډال ته جوړ انسرټ کوم تاسو کلیک کړئ باندې څه قسم ملک په کار ته کلیک کوم چې را دا قسم یو هغه ورته جوړ کا ها وته چې فار ایگزامپل مین افیس اوس ګوري مطلب خلک بس نه کی په دې باندې پوریږي سیدا یو قسم چې لکه ورننګ ورکول دي سیدا اوس ګوري ما سره مطلب ما قسم څنګه شو سټایل ور باندې مطلب اپلای کړل سیدا ها راځو بیا دلته کلیک کوم بل لکه چې ما سره ساينچر ده لکه نو ساينچر ما تاسو لکه ویډیو سره پرېس پر کوو موږ تاسو مطلب باز وکړ څه کولو شو مطلب ساين ده پر کلیک کړئ باندې سم لکه په کار اډ ساينچر سرویسز ګوري ما تاسو لکه ویډیو د لپاره ټولز پکار څه پکار دي لکه نو ټولز پکار دي ښا دا په دې لټ کې مطلب کار نه کوي ښا ډیر شان ورته نور مطلب ضرورت دی ښا زه په دې کلیک کوم څو کومه ته مطلب انزر کسوي لکه سجست ساينچر فار ایگزامپل ولا که څوک امضا پی کوي تم چیرې احمد دلکا سجست ساينچر ټایټل لکه دا څه کار دی تم چیرې دا فار ایگزامپل آی ټی دلکا ها ایمیل ادرس کوم دی و تم چیرې فار ایگزامپل ahmad@gmail.com اوکې کا اوس ګوره دلته ما سره مسکه مسره غلل یو ځای راغی کنه سره لپاره هغه مزید لپاره صحیح شو مسکه ته ما سره غلل یو ځای راغی ګوره پاس ایکس پینې شوی ده ښا د لپاره لکه لټ پین پکار دي ټچ پیډ پکار دی ټچ سکرین نه پکار دی دا ځان ته مطلب سره اکوپمنټ لري خاطرت کې دا کار نه کوي سره ښا خلاصول ته بیا بل لکه چې ما سره ابجیکټ د لکه دا ډېر مهم شی دی ابجیکټ لکه څه لیکي یو شی ته ویل کی ښا چې هغه مطلب سره مشخص خصوصیات لري فار ایگزامپل بایسیکل دی لکه اوس بایسیکل په خپل ابجیکټ دی لکه نو ځکه پراپرټي لري خصوصیات لري لکه نو رنگ لري فار ایگزامپل ویل لري لکه نستنی لري مطلب دا چلول هانډل لري بریک لري زیرا دا مکمل شي دا په خپل یو ابجیکټ دی او کوم شان چې د لري چې ما سره د پراپرټي ده لکه نو تاسو ګوري ورته ته مطلب غواړي چې د بل پروګرام یو سہولت څه استفاده کوي څه قسم زه لکه اوس چې کوم پروګرام کې کار کوم ايکسيل پروګرام کې کار کوم لکه اوس ما ته د رسمي ضرورت شي چې مطلب یو رسم څه کول غواړم نو رسم کار د چا دی د پاینټ پروګرام کار دی کنه نو زه څنګه مطلب تاسو استفاده کوم دینه اوس ګوره کلیک کړئ باندې ابجیکټ باندې کلیک وکړه اوس ما ته لکه څه چې مطلب ستا کوم قسم ابجیکټ په کار دی ښا دا لکه څنګه مطلب څه کیږي کمپیوټر بیزی کوي ښا اوس څنګه شماته چې کریټ ابجیکټ دې سره ورسره زما بیا راځم دې باندې کار کوم اول راځم ورپسې الک ابجیکټ ټایپ الک څه مې پکار دی ایډاب اکروبات ډاکومنٹ الک پی ډی اف مې پکار دی کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره پاس کوم مطلب څه دې فارمولا راځي ښا اوس ما لکه څه چې اوپن کوم ځای کې ته مطلب غواړې دا اوپن کې او تم چې اوس په ما سره کوم دی دا پی ډی اف نشته دی خدا قسم زما پکار نشو کناټ سٹارټ دیس اپلیکیشن سو کله کماته ابجیکټ تلاش اور پسې دا قسم زما پکار نشو زه غواړم لکه دا قسم بیت مف ایمیج مې پکار کلیک کړئ ونس ګوره ما سره مستقیما سره شلکه پاینټ پروګرام ما سره اوپن کی ګوره چې راغله ما سره پاینټ پروګرام رسمي لکه وکا دا ما سره رسمي شه پروګرام دی بند کا مستقیما سره غلل دا مغه پروګرام سہولت ما پکسل کې اکسس کو ها راځم بیا پر ایگزامپل لکه څه کوم دی بل پروګرام یو ابجیکټ مطلب استفاده کول غواړم دا څنګه استفاده کوم ګوره راځم چیرته انسرټ او ټیکسټ راځم ابجیکټ باندې کلیک کوم لکه خاصه مې لکه په کار دی ګوري مايکروسافټ ایکویشن دا ډېر مهم شی دی تا لکه څوک وایي چې ما د ریاضي فارمولونه نوښته کا معادلې نوښته کا دا به څنګه نوښته کی په خپل اکسل مطلب د دې زور نه لري چې ته مطلب نوښته کی او کنه نوښته کوي ډېر غیر منظم راځي در سره ښا په دې به کلیک وکړئ اوس ګوره ما سره مستقیما لکه سره راځي مايکروسافټ ایکویشن دا یو ځان ته بل اپلیکیشن دی ښا ګوره البته ما سره راځي لکه اوس ګوره سره لکه په کار ټایپ کوم لکه چې یو جمع 2 الکه سمې په کار دی جذر راوړه پر ایگزامپل لکه دا قسم جذر 2 دیر شلکه منفي کې لکه درس ګوره رقم چې د ما سره دی فارموله دی ښا ګوره هر قسم علامات سره شل کې ګریډر نه ایکوال ټو ګوره دا قسم علامه اساس په کار شو دا قسم جمع منفي ضرب تقسیم ګوره دا مختلف قسم چې تاسو علامې دي ښا دا ګوره مطلب سیټونو لپاره استفاده کوي اتحاد ور کوي یونین پر ایگزامپل څه په کار شو تقاطع مطلب څه په کاریږي دا ګوره رقم چې ته ما سره سمبول لري ښا قوسونه پر ایگزامپل څه په کار شو یا ریټو مطلب جذر څه په کار شو ګوره یا پر ایگزامپل سمیشن زګما چې موږ تاسو ورته ویل کا دا انټیګرال څه په کار شو ګوره دا چې ما سره د مختلف قسم دي ټول علامې ما سره شته دي زه کولای شم ډیر پاسنې سره څه کوم د ریاضي سوال ولیکم اوس ګوره ما نه وشته کنه دا به زبن کوم لکه دلته کلیک کوم مستقیما څنګه چل شو هغه ما سره نه وشته کولای شو دا ګوره یو سہولت شو ما سره سیدا ها راځم بیا دلته ابجیکټ باندې کلیک کوم
ها لکه بل مې څه پکار وته چې ايکسيل چارت مې پکار دی اوس ما ته چې لکه ډسپلی از آیکن دی په دې شکل مطلب ته غواړي او کوای چې مطلب چینج آیکن ګوره ته د مختلف قسم پروګرامونو لپاره څه کولای شي دا آیکن بدلول شي ته چې ایکویشن لپاره مطلب دا قسم راته راوړه دا اوس ګوره ما سره چې لکه دا د ایکویشن علامه ده او کدا قسم مطلب صاحب کار نشوله فار ایگزامپل چې لکه پاور پوینټ پریزنټیشن مې پکار ده په دې شکل ما سره راوړه او کوای چې مطلب نور څه غواړي لکه سلاید مې پکار شو ګوره رقم ته ما سره چې لکه دا ابجیکټونه دي ښه لکه دا څه قسم خو لري دا د وایرلیس مطلب بلوتوث خاصیت لري کوم پروګرام چې مثال کې چیرته راځي دا ابجیکټ راځي چې دا خلک دا قسم اوسې ټیکس ډاکومنټ لکه پکاره پریزنټیشن مې پکاره ده ګوره پیکیج مې لکه پکار شو پی ډی ایف ما سره راشي ګوره ورډ پډ مې لکه پکار شو نو دا مختلف قسم شي تاسو د دې نه استفاده کولی شئ بل لکه څه چې کریټ فرام فایل بعض اوقات تاسو مطلب غواړئ څه کوي یو فایل سره لینک جوړ کړئ څه جوړ کړئ لینک به څنګه جوړوي خدای باندې کلیک وکړئ ګوره ما چې لکه کریټ فرام فایل براوز کړه لکه یو فایل لکه چیرته دی وته هم چېرې دلته یو فایل باندې نوشته کړی څه نوم یې دی لکه ډاکومنټ 1 ورډ پروګرام فایل دی انسرټ کړه تا ما سره پات راغله کنه سو کا ماته لینک ټو فایل او کې کړل اوس ګوره ما سره مستقیم دلته کې مطلب دیغه अब ما سره مطلب لینک بوز جوړ شي ښه لکه صبر وکړو ورته څنګه شیلته لینک درته جوړ کی ها ګوره ما سره مستقیم څنګه شو هغه لینک جوړ کړل شو زه په دې ډبل کلیک کوم چیرته لاړو مستقیم نه ورډ پروګرام ماته اوپن په دې کې تغیر وړم راکای دا می بولډ کله کا فار ایگزامپل دا سیټ ایټالیک می لاس سټایل نه ورته وکړه سیدا کنټرول اس کوم صرف کوم ګوره مستقیم دې کوم څنګه شو تغیرات پکې راغله دې ویل کې لینک خو اتوماتیکلی لینک کله کوم قسم اتوماتیکلی مینوال نه دا ورو تغیرات څخه مستقیما سیو کیږي در سره او کته وای داس نه ویل کدا څه بدل کراته په کوم شکل کا زوستم چر دا مر څه کا جوړ کراته لینک ګوره براوز کا لینک ول مته جوړ کا کلیک کړي باندې لینک ټو فایل خو ډسپلی از آیکن کوم آیکن لکه صاحب کار شتم چر دا قسم شکل باندې ډسپلی کوو کې کا دا مو کې کا اوس ګوره آیکن بس څنګه مطلب د دې فایل په ځای ما سره زلتا بیا هم را نه غي دلته به ما سره راشي یو آیکن راشي مثلا سیدا ها یو کار کو مطلب دی بل پاس سره کو ارتباطات جوړو ښا کنټرول پلس ان راځو پاس ټیکسټ ابجیکټ باندې کلیک وکړه اسا قسم لکه پکاره تم چې بیٹ مپ ایمیج په ډسپلی از آیکن کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا لکه زما سره کوم دی نوښته شولا څه ډسپلی کیلته ما سره آیکن په شکل کلیک کړئ باندې مستقیما سره راځي هغه فایل درته اوپن کوي ها دې کې مطلب نور څه تاسو سره نشته دي مختلف قسمه پروګرامونه تاسو کولای شئ لینک جوړول شي نو دا زم تاسو سره ټیکس ګروپ چې تاسو ولوستو